الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هغه یو خبره ډیره سره لاس پر لاس کیږي. ملایان ورپام کړي دي چې دغه د مانځه د پاره خلیه تلفظ چې نیت کوم د زړه د اخلاص سره مونځ کوم 4 رکعاته فرض ده د ماپښین یا د مازدیګر. دغه اوس خامخا غواړي چې سړی بیا وایي کې ونه وایي لمونځ یې نه سي کېږي که دا نه غواړي. نو چې نه غواړي موږ ښه د وخته څخه دا دی وایي دا ولې وایي. نو د دې حکم معنا د دغه سوال جواب دا دی چې نیت اصلي د زړه و ارادې ته وایي. زموږ د مذهب عمده کتاب چې دی هدایه شریفه په هغه کې وایي والنیة هي الاراده. نیت اصلا ارادې ته ویل کېږي. لکه مثلا په خپل ماحول کې چې موږ وینو یو سړی روان بل پوښتنه ځینې وکړي پلانې ناله چیرې ځې؟ بره پلانې لاله ورته ووایي د بازار اراده مې کړې ده. نو د بازار اراده دا معنا چې یعنې ده هلته وویل چې نیت مې دی د زړه د اخلاصه ځم بازار ته، خو نه دي ویلي په زړه کې دلته اراده کړې ده راولاړ سوی د بازار نیت مې کړی دی. دا د لمانځه نیت هم دغه رقم دی چې د لمانځه نیت ته که یې په زړه کې راوله چې دغه 4 رکعاته د دغه ماپښین زه کوم په خوله یې ګر سره مه وایه بس دغه نیت سی دی. د لمانځه دپاره چې شرط دی فرض دی هغه دا د زړه نیت دی. دا د خولې غې چې دی دا هدایه والا وایي په 90مه صفحه کې د هدایه د اول جز وایي اما الذکر باللسان فلا معتبر به. وایي دا ذکر کول یې په ژبه سره دا هیڅ اعتبار نه لري. څه معنا د لمانځه د صحت دپاره اعتبار نه لري چې معنا که دا وویل شو لمونځ صحیح دی که نه وویل شو نو لمونځ نه صحیح کېږي. دغسې خو اعتبار لري. دغسې څه معنا یعنې ښه کار دی بد یې څوک نسي بللی. پسې پسې وایي د هدایه والا وایي ویحسن ذلک لاجتماع عزیمته. وایي دا د خولې ویل چې دی دا ښه بلل سوی دی ښه کار دی دپاره د راجمع کېدو د قصد چې دغه خولې نیت چې دی کومې خبرې بیانوي چې پر دغه خبرو هغه د ده زړه سره راټول سي معنا سره پر راجمع سي متفرق نه سي دا زړه یې سره پاشلی نه سي د دغه دپاره دا د خولې غږ دی. کنې اصلي نیت چې دی هغه د چا دی؟ هغه د زړه نیت دی. د خولې غږ چې دی د لمانځه دپاره معتبر نه دی. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د اصحابو څخه په یوه لمانځه کې دغه نیتونه چې دا موږ سره جوړو نه دي نقل سوي نه د ائمه مجتهدینو څخه نقل سوي دي. متأخرون علماو چې دا مستحسن وبولي چې خلک دې دغه وایي دا د خلکو د ذهن پراګندګي دوی ته معلوم سو چې د خلکو زړه دغه نه پاشلی دي چې دغه په خوله تور ورونه ښه دی د خپل په زړه کې اریان دي چې زه اوس کم نیت وکړم ګر سره بار ځنې ورک سي چې کم یو وکم نو په خوله دغه تور ورشولې دي. که یو څوک د دغه تورو څخه بغیر خپل د زړه نیت غوټه کولی سي هغه ډېر پر بې دی د سنت سره د پیغمبر هغه برابر دی. د خولې غېږې نه وایي ضرورت یې نشته پکښې کې. نو خو دا د دې هدایې توري چې مې درته ویله چې اما الذکر باللسان فلا معتبر به هیڅ اعتبار نه لري. او دغه خبره چې ده لکه د هدایې شریف چې ویلې ده مرقات شریف چې د مشکات شرحه ده د اول جلد د 94مې صفحې څخه تر 99مې صفحې پورې په تفصیل پر غږېدلی دی. دغه د هدایې خبره نقل کړې ده د فتح القدیر د نور علماو دا یې سره را نقل کړي دي. خلاصه د ګردو دغه راوتلې ده چې دغه تورو د ویلو ضرورت نشته فقط د دې دپاره چې هغه عامي کې وروښیي چې په زړه کې د دغو خبرو اراده وکړه. نو څنګه ورښیي؟ نو د زړه خبرو خو بل ته چې دی ورنقل کېږي نه تر څو چې په خوله بیان ورته ونه کړي. نو په خوله یې دا نیت ورښول دی چې دغه رقم اراده هلته وکړه. نو اصلا نیت هغه د زړه نیت دی. دا د خولې د ویلو ده چې دا دونه اوږده لیکه نیت دی وایي دا ضروري نه دی. خو د کوم چا چې د زړه اراده نه راجمع کېږي هلته سمدم نسي ورته غوټه کولی دا خپل زړه خبرې ته نو ملایانو دغه نیت ورښول دی چې دغه ووایه. زه به تاسو ته یو مسله بیان کړم. هغه مسله د هغه د مرقات شریف په دغه د نیت په بیان کې راوړې ده
وایي چې یو سړی د ماپښین په وخت کې ولاړ د ماپښین لمونځ کوي، باره داسې خوله بیا چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض د مازدیګر. ګوره مازدیګر یې یاد کړي، خدای ولاړ دی په چا کې؟ په ماپښین کې. په زړه کې هم ماپښین دی، د خوله یې مازدیګر راووتی، د دغه سړي لمونځ حدیث صحیح دی. باره الله اکبر ووایه، خپل لمونځ یادې وکړي. بل سړی دې پر ناډې کې چې کاکا په خوله خو دې مازدیګر ووایه، هغه په زړه کې ماپښین و مازدیګر مې دې ویلي، نو دغه لمونځ حدیث صحیح دی. که خبره بالعکس کړه، بالعکس دا معنی د ماپښین لمونځ کوي، کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض ماپښین، په خوله دې ماپښین یادوي، په زړه کې مازدیګر دی چې زه د مازدیګر لمونځ کوم، او حاله چې مازدیګر نه دی وخت د ماپښین دی، دغه لمونځ چې وکړي دا لمونځ نه صحیح کېږي. چې ولې نه صحیح کېږي؟ خو خوله یې دې ماپښین ویلي، خو په زړه کې ماپښین نه و نیولی زومبړي، خو په زړه کې دې خطا وتلي، مازدیګر یې نیولی او وخت و د ماپښین. نو ګوره د دغه دوې مسلو څخه معلومه شوه چې اصلي نیت هغه د زړه دی. که د زړه نیت صحیح راوختي، په خوله دې 100 واره غلطي دی وکړي، دا لمونځ صحیح کېږي. که د زړه نیت غلط شو، لکه د عمل چې په زړه کې مازدیګر نیولی او دی د ماپښین لمونځ کوي، په خوله دې 100 واره صحیح ووایي، دغه لمونځ نه صحیح کېږي. نو خلاصه مطلب د خبرې دا شو چې د خولې نیت ویل دا ضروري نه دی، د لمانځه جواز، د لمانځه صحت پر دغه نه دی موقوفه چې که د خولې نیت ونه صحیح که نه ونه، بلکې اساني هم پکښې کېده. د تراویح کې چې اوس په ملا پسې دی درېږي، دا دونه اوږد نیت هره پلا دی ویلی شي، خو نشي ویلی. او د زړه غېږ چې دی چې اسونه ملا چابک شي، دی ورسره کولی شي چې الله اکبر 2 رکعته تراویح یا دي په زړه کې ادي نیت نیولی دی. دغسې که ملا پر رکوع باندې مقتدی چابک دی رالی، که دی دغه اوږده یوه سلسله نیت وایي، خو ملا د رکوع څخه راپورته کېږي، رکعت ځینې تېر شو، او که دی دا د زړه نیت چې دی چې دغه هلته سم صحیح وکړي، په خوله دې نه وایي، د سجدې الله اکبر وایي، د تحریمې هغې معنا هغه اول الله اکبر، دوم الله اکبر دې په رکوع ګډ شي، ادي رکعت نه ځینې تېرېږي. نو کېدای شي زما په خبره باندې ورونه پوهېدلي وي. خلاصه یې بېرته چش شوه د ګرده خبرې چې د زړه نیت معتبر دی، د خولې هغې ته په شریعت کې هېڅ اعتبار نشته، فقط د دغه دپاره چې د خلکو زړونه سره منتشر سوي دي، پاش سوي دي، د زړه غوټه یې نه راټولېږي. نو ملایانو دغه خبرې وروښودې چې پر دغه خبرو باندې خپل د زړه غوټه راټوله کړه، بر الله اکبر ووایه. نو دغه ویل یې فقط د استحباب په درجه کې دي، د لمانځه رواوالي پر دې نه دي موقوفه. والسلام.